وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. او میج لرد سدی چې په الله تعالی به ایمان وروړي او په هغه حق چې میج ته راغلی دی، حال دا چې میج د دې تمه لري چې زمیج رب و زمیج د نیکونې خلک په ډله کې داخل کړي. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. نو الله تعالی دوی ته د خبره په بدل کې داسې جنتونه ورکړل چې د هغې د لاندې ویلې بهیږي چې دوی به په هغې کې همیشه وي او دا د نیکي کوونکي بدله ده. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. او هغه کسان چې کافر شوي دي او د میش آیاتونه درویغ ګڼلي دي، دغه کسان د دوزخ ملګري یعنی دوزخیان دي.